دغه شان وروسته معاشره کې به خلک دومره ګنده شي چې په لارو کوڅو کې یو بدکاری نه کوي، څوک به دا حیا نه محسوسوي چې ګنې ما باندې به څوک بدنامه سار له ولګوي. د کفارو چې کوم تعلیمي ادارې دي پای کې سبقونه ووایي، د هغې د تهذیب او د کلچر نه متاثره شي، بیا هغې پر سر عام وایي بغیر د حیا نه هغې وایي چې دا فرق پکې چا راوستلی دی چې دا حرامه ده او دا حلاله ده، یو شان زنانه دي، که د هر یو نه سړی په رضا باندې خپل حاجت پوره کوي نو پوره کولی شي. باقاعده په دې پښتنو کې هم داسې خلک موجود دی چې هغې پر سر عام دا خبره کوي چې کوم د روس په یونسټو کې او د په کالجونو کې هغې سبق ویلی دی، د یورپ په کالجونو په یونسټو کې هغې سبقونه ویلي دي، خو کولاب انداز سره هغې دا وایي دا فرق پکې چا کړی چې دا حرام او دا حلال وایي. یستحلون الحر والحریر، زنا او دغه به ځان لپاره حلال ګڼي ریخم، او بیا د دې انتشار به دې حد ته ورسیږي، حیا به د خلکو نه واغستلی شي، خلکو نه به شرم واغستلی شي، سترګې به د هر سړي د پلسټک غوندې جوړې شي، حیا او عزت او غیرت به څوک پیژنیم نو نام و نشان د حیا به ختم شي د دې معاشرې نه. نو نبي صلی الله علیه وسلم بیا قیامت ته نږدې فرمایلی دی چې ویبقا شرار الناس، شري خلک به په دې معاشره کې پاتې شي، په دې مخ په ځمکه باندې به شري خلک پاتې شي، یتهارجون فیها تهارج الحمر، یو بل سره به داسې بدکاری نه کوي لکه څرنګه چې په لارو کوڅو کې خره په یو بل باندې خیږي وایي. درس مسلم حدیث دی، فعلیهم تقوم الساعه، په دې خلکو باندې به قیامت قایمیږي. بیا لکه څرنګه چې حیوانات دي، خره دي او خر چې کوی دا په قمقلتوب کې ډېر بیا مشهور دی، نو په لارو کوڅو کې که خر هغه خپل حاجت او خواهش پوره کوي، دا په دماغو کې دا حیا نه چې ګنې ما ته څوک ګوري، ما باندې به څوک بدنامه ولګوي، زه په دې معاشره کې بیا خسیس سړی شمارلی کېږم، خپل حاجت صرف هغه پوره کوي. دغه شان وروسته معاشره کې به خلک دومره ګنده شي چې په لارو کوڅو کې یو بدکاری نه کوي، څوک به دا حیا نه محسوسوي چې ګنې ما باندې به څوک بدنامه سار له ولګوي.